څه باندې 900 یتیم او بېوزلو ماشومانو ته ژمني لباسونه وویشل شول. د ایچ پی ټي په نوم د یو خیریه بنسټ له لوري د کابل ښار د بېلابېلو سیمو بېوزلو او یتیمو ماشومانو ته جمپرونه او بوټونه ورکړل شول ترڅو د ژمي په سړه هوا کې دغه ماشومانو یو څه ستونزې هوارې شي. این سومین دور است که ما در طول یک ماه توزیع داشته میباشیم که بار اول بر 1000 کودک در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا به خاطر آسیب زدگان زلزله آخر صورت گرفته و بار دوم هم در کابل ما کمک کردیم و این بار سوم باز هم در کابل در ناحیه هفتم صورت گرفته که در این جگه از تمام نواحی و نواحی شهر کابل کودکان شناسایی شده و به اونا لباس توزیع میشن. زمونږ موسی ایچ بی ټي هیلپ بلو ټومارو یا روښانه راتلونکی موږ په درې برخو کې کار کوو چې موږ ته اول قدم کې ایجوکیشن یا تعلیم دی، په دویم قدم کې موږ اضطراري حالتونو کې کومک کوو او په دریم حالت کې هغه کورنۍ چې مثلا موږ ته هغه بچیانې په ښار او بازار کې کار کوي او موږ په مکاتبو کې شامل کړي هغوی سره موږ نغدي میاشتنی کومکونه کوو. کومو ماشومانو چې دغه مرستې ترلاسه کړې وې خوښ وو او د ډول مرستو د دوام غوښتنه یې کوله. از نهاد ایچ بی تی تشکر میکنم که بر ما در زمستان سخت کمک کردن. بر ما یک جمپر بود کمک کردن. د تیرو جګړو او ناخوالو له امله د هیواد په بېلابېلو سیمو کې دا ډول کورنۍ شته چې ماشومان یې د اقتصادي ستونزو له امله شاقه کارونه کوي. هغوی مرستې او لاسنیوي ته اړتیا لري او له خیریه بنسټونو د همکارۍ غوښتنه کوي.